قدرمنو لیدونکو د پیاوړي لیکوال مشاعره ګورئ. د مشاعرې په دې بهیر کې نوبت شیر محمد شادمن ته راورسېدی، نو ده ته خواست کوو چې په خوندور کلام ونازوي شیر محمد شادمن. ډېر تشکر کمال صاحب. ارشاد. د مشاعرې صدره راغلو ملګرو، ستاسو ټول په اجازه ما چې د سوز نارې وهلې خو ته پټه خوله وې، ما چې د سوز نارې وهلې خو ته پټه خوله وې، زما چې اوښکې تویېدلې خو ته پټه خوله وې، او ماشوم زړګی مې په فریاد و د بېلتون د لاسه، ماشوم زړګی مې په فریاد و د بېلتون د لاسه، زموږ چې کډې بارېدلې خو ستا د خبرو ارمانجن وم خو بېوسه ومه، ستا د خبرو ارمانجن وم خو بېوسه ومه، تا نرۍ شونډې ښورولې خو ته پټه خوله وې، ستا د خاموش معصومیت صفت به څنګه وکړم، ستا د خاموش معصومیت صفت به څنګه وکړم، ما چې به هر څومره ستایلې خو ته پټه خوله وې، ستا د خاموش معصومیت صفت به څنګه وکړم، ما چې به هر څومره ستایلې خو ته پټه خوله وې، او د دید په تمه به راتوی سي زما رنځورې اوښکې، ستا پر تصویر به څڅېدلې زما د ارمان کښتۍ د غرقه که په لوی توپان کې، زما د ارمان کښتۍ د غرقه که په لوی توپان کې چې له شادمنه بېلېدلې ته پټه خوله وې، ما چې د سوز نارې وهلې ته پټه خوله وې، ما چې اوښکې تویېدلې قدرمنو لیدونکو شیر محمد شادمن و چې خپل خوندور کلام یې تاسو ته اوراوئ، ویډیو شیر کړئ. د ویډیو انجینیر زموږ ښاغلی طاهر لیوال صاحب دی، د ده نه یو جهان مننه.